بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. قدرمن لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د تاسې د پیغامونو او د واتس اپ د پیغامونو د فیسبوک د پیغامونو او درنګه په یوټیوب چینل کې د کمنټونو نه یوازې ډیره زیاته مننه بلکې تاسې د همدې غوښتنو په اساس باندې نن له یو بل ډیر مهم بحث سره تاسې په حضور کې حاضر یم. ګڼ ځوانان پوښتنه کوي چې څنګه کولی شو د بریا سفر د بریا یون د بریا د ترلاسه کولو هڅه هغه په بریالیتوب سره ترسره کړو. هیڅ انسان خپله ورځ په ناکامۍ نه پیلوي. هیڅوک هره ورځ زیار او کوشش منډه ترډه د ناکامۍ لپاره نه کوي. هیڅ انسان په نړۍ کې د ناکامۍ لپاره زده کړې نه کوي، د ناکامۍ لپاره کاروبار نه پیلوي، د ناکامۍ لپاره دنده نه ترسره کوي، د ناکامۍ له خوب نه رابیدارېږي، بلکې هر انسان کوښښ کوي چې په بریالیتوب ورځ پیل کړي، په بریالیتوب یې پای ته ورسوي. هر انسان کوښښ کوي چې کوم زده کړې کوي هغه زده کړې له سره په بریالیتوب کې په بریالي ژوند کې مرسته وکړي. هر افغان، هر انسان دنده او مسؤلیت لري چې د خپل بریالیتوب لپاره نه یوازې سوچ وکړي بلکې له زړه په خپل بریالیتوب باندې باورمند شي. اوس د دې بریالیتوب ترسره کولو او ترلاسه کولو لپاره باید کم کارونه ترسره شي. دا ډیره مهمه پوښتنه ده. که تاسې ځوانان، تاسې افغانان بریالی ژوند وکړي، بریالي اوسئ، د ګران افغانستان به بریالی. د ګران افغانستان د بریالیتوب لپاره تاسو بریالیتوب لازمي ده، حتمي ده. تاسې باید یو بریالي انسان، یو بریالي افغان، یو بریالي مسلمان په توګه باندې خپل ژوند هره ورځ پیل کړئ او هره ورځ یې پای ته ورسوئ. د بریالیتوب لپاره تر ټولو نه مهمه دنده او مسؤلیت، تر ټولو نه مهم او ارزښتناک کار چې تاسې باید وکړئ هغه صبر کول دي. امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې د زیات علم ترلاسه کولو لپاره باید ته ډیر زیات کلونه زده کړې وکړې، ته باید ډیر زیات زیار او زحمت وباسي. د ډیرو کلونو په پایله کې ته کولی شې علم ته ورسېږي. په قرآن کې د یو بریالي انسان د ځانګړنو لپاره د دوه نورو مهمو خاصیتونو ترڅنګ لومړنی په صبر باندې بحث کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د څلورو خاصیتونو څخه چې یو مؤمن باید ولري د خپل بریالیتوب لپاره او د خسران څخه، د تاوان څخه د تېښتې لپاره، یو پکې صبر ده. نو صبر لرل، صبر باندې تاکید او صبر ته توجه کول، د صبر ځانګړنه په ځان کې پیدا کول، دا تاسې د بریالیتوب لپاره لومړنی شرط ده. اوس صبر څه معنا؟ صبر په ناکامۍ باندې. تاسې که چیرته ناکامیږئ په دې تکلیف او زحمت باندې باید صبر وکړئ. صبر په کړاو باندې، په ستونزه باندې تاسې باید سهار وختي راجګ شئ د لوست لپاره، د عبادت څخه وروسته تاسې باید د شپې تر ناوخته پورې تیاری ونیسئ، زده کړې وکړئ. تاسې باید د نورو ځوانانو په شان باندې لوبو ته لاړ نه شئ، کرکټ ته لاړ نه شئ، فوټبال ته لاړ نه شئ، خپل وخت ضایع نه کړئ، په تلیفون کې ویډیو ګیمونه ونه کړئ. په دې باندې باید تاسې صبر وکړئ. صبر د امکاناتو په نه لرلو باندې تاسې د مثال په ډول د نورو ځوانانو غوندې ښو کتابخانو ته، ښو کتابونو ته، ښه کمپیوټرونو ته، ښه ښوونځیو ته لاره نه لرئ. په دې باندې باید تاسې صبر وکړئ. دغه صبر کول د تاسې استقامت، د تاسې میړانه هغه زیاتوي. او په دې صبر کې تاسې چې کله کوښښ کوئ تر څو ښېګڼه وکړئ، تاسې د مثال په ډول له معصیت څخه، له ګناه څخه، له بدو کړنو څخه صبر کوئ، همداسې په هغه ګناه کې، په هغه ښایسته زرق و برق کې چې نور ځوانان یې کوي، نور ملګري تاسې پکې بوخت دي، خوشحالي ده پکې، خندا ده پکې، ګپ ده پکې، مګر تاسې صبر کوئ، هغه کار نه کوئ. تاسې په هغه وخت کې زده کړه کوئ، کتاب مطالعه کوئ، لیکل کوئ، لوستل کوئ. دغه صبر د تاسې سره په بریالیتوب کې سل په سلو کې مرسته کوي. نو تاسې لومړنی کار که چېرته غواړئ د بریالي سفر د ترسره کولو لپاره ولرئ، لومړنۍ ځانګړنه هغه باید ځانس کې صبر پیدا کړئ. د صبر څخه وروسته ډیره مهمه خبره چې هغه تاسې سره مرسته کوي هغه یقین ده، باور ده، په ځان باندې باور ده، په خپلو حالاتو، په خپلو کړنو، په خپل زیار باندې، په خپل صبر باندې باور ده. تاسې باید دا یقین ولرئ چې تاسې ښه لاره انتخاب کړې ده. د تاسې د کتابونو مطالعه، د تاسې ښوونځي او ښوونځي ته تګ، د تاسې چاپېریال چې تاسې ځان ته برابر کړئ، کوم تقسیم اوقات او مهالویش چې تاسې برابر کړئ، په کوم کړنو باندې چې تاسې صبر کوئ، په کوم تکلیف چې تاسې صبر کوئ، په کومه ګناه چې تاسې صبر کوئ، په کوم کار چې، په کوم زغم باندې چې تاسې صبر کوئ، د کوم تکلیف او کړاو په تېرېدلو باندې چې تاسې کوم صبر کوئ، تاسې باید یقین ولرئ، په ځان باندې باور ولرئ چې دا ښېګڼه ده، دا مثبت کار ده، تاسې دا پرمختګ ته رسوي، دا تاسې یو
ښې پایلې ته رسوي. تاسې باید په ځان باندې، په خپل زړه باندې، په خپلو کړنو باندې، په خپل کلام باندې، په خپل لوست باندې، په خپلو ویناو باندې، په خپل سوچ باندې باید یقین او باور ولرئ. تاسې باید له زړه نه ارامه واوسئ. تاسې کله ماښام، ماخوستن، شپې خوب ته ځئ او سهار چې کله له خوبه راپاسئ، باید په یو یقین او باور باندې خوب ته لاړ شئ او له خوب نه راپاسئ چې تاسې یوه ښه ورځ، بریالۍ ورځ پیل کوئ. او تاسې چې کله بیرته خوب ته ځئ، تاسې باید یو بریالۍ ورځ پای ته رسولي، تر څو د هغې بریالۍ ورځ د پای څخه وروسته تاسې استراحت وکړئ. که دا یقین هم په ځان کې پیدا کړئ، تاسې بریالي یاستئ. دریم ډېر مهم خاصیت هغه تاسې باید پلان ولرئ. د یو ستراتیژۍ سره، د یو پلان سره باید په مخ لاړ شئ. تاسې باید ګام په ګام پرمختګ ته زمینه مساعده کړئ. تاسې باید ګامونه، قدمونه، د کتابونو لوست، لیکل، ښوونځي ته تګ، دا باید د پلان له مخې نه ترسره شي. تاسې باید د هره ورځ د کړنو لپاره، د هرې اونۍ د کړنو لپاره، د هرې میاشتې د کړنو لپاره، د هرو 3 میاشتو د کړنو لپاره، د هر کال لپاره باید پلان ولرئ. پلان هغه کړنې دي چې تاسې یو ځانګړي موخې ته، یو ځانګړي هدف ته په یو ټاکلي وخت کې رسوي. دې ته موږ پلان وایو. نو معنا دا چې تاسې باید فعالیتونه، کارونه، هغه ګامونه باید شمیرلي واوسیږي. دویم، دغه ګامونه، دا کارونه باید تاسې د وخت مطابق ترسره کړئ، یعنې په یو ځانګړي مهالویش یې ترسره کړئ. دریم، دا ګامونه په همدې مهالویش کې تاسې باید یوې ځانګړې موخې ته ورسوئ. معنا څه شی؟ چې تاسې باید ځانګړې موخې ولرئ تر څو د هغه موخو ترلاسه کولو لپاره پلان ولرئ. معنا هره ورځ تاسې ورځ پیلوئ، باید د یوې موخې لپاره یې پیل کړئ. هره اونۍ چې تاسې تکمیلوئ، باید د یوې موخې لپاره یې تکمیل کړئ. هره میاشت چې په تاسې تېرېږي، باید یوه موخه پکې تاسې ترلاسه کړئ. او هر کال چې تاسې تکمیلوئ، باید یوه موخه پکې ترلاسه کړئ. که چیرې تاسې په یو پلان باندې، په یو ستراتیژۍ باندې خپل ژوند عیار کړ د یوې موخې هدف ته د رسېدلو لپاره، نو تاسې یقینا یو بریالی سفر کوئ، یو بریالی ژوند لرئ او په بریالیتوب مخ ځئ. څلورمه ډېره مهمه خبره دا چې ګورئ، په صبر کې، په یقین کې او په پلان کې، په دې 3 سرو کې به تاسې له شکست سره مخامخ کېږئ. تاسې به له ماتې سره، ځکه تاسې وسایل نه لرئ، ځکه نور ملګري، دوستان، چاپېریال تاسې سره مرسته نه کوي، ځکه حالات نه دي مسایل، ځکه چې تاسې وړتیا ټیټه ده، تاسې ډېره وړتیا نه لرئ. تاسې په ریاضي کې تکړه یئ، په کیمیا کې نمرې کمې وړئ، تاسې په کانکور کې نمرې کمې وړئ. ښوونځي نه د مثال په ډول لومړی نمره فارغ شوي یاستئ، مګر کانکور ته په هغه کومه لومړنی انتخاب د تاسې د پوهنځۍ چې هغه ته کامیاب نه شوئ. اوس دویم انتخاب ته چې تاسې کامیابېږئ، د لومړي انتخاب ته د نه کامیابېدلو، د دې ناکامۍ څخه باید تاسې درس ولرئ. تاسې باید ماتې وخورئ تر څو وکولی شئ بریالی ژوند وکړئ. تاسې د بریالي سفر په اوږدو کې باید د ماتو د خوړلو تجربه ولرئ. تاسې باید له شکست سره مواجه سئ. تاسې که چېرته ماته نه وي خوړلې، هېڅکله هم بریالي کېدی نه شئ. ماته باید تاسې د مایوسۍ سبب ونه ګرځي. شکست باید تاسې د ماتېدو سبب ونه ګرځي، بلکې د لا ځواکمنېدو، د لا بریالي کېدو او لا د پرمختګ سبب وګرځي. هره ماته، هر شکست په ځان کې یو درس لري. هره ماته، هر شکست په ځان کې یوه وینا لري. هغه وینا، هغه درس، هغه عبرت باید تاسې په زړه باندې واخلئ، په دماغو باندې وسنجوئ او په مخ لاړ شئ. ډېره زیاته مننه.